بسم الله الرحمن الرحیم. د موږ د نن ورځې د درس موضوع د WBS مایلستونو ده. مخکې دونه چې موږ په WBS مایلستونو باندې بحث وکړو، راځو اول په خپله WBS باندې بحث کړو چې WBS څه رقم جوړوو، څه رقم یې کریټ کوو او څو WBS باید ولرو او څه رقم باید وي. تاسو پروژه کریټ کړه، پروژه هم چې کله جوړه کړه، ټول مشخصات د پروژې کود و نوم و هر څه ورسول. پس دغه بیا راتللو موږ ویلو چې موږ به راشو دغه منیو د قسمت د هغه ته پروجیکټ ته، په پروجیکټ کې به په WBS باندې کلیک وکړو. WBS باندې چې کلیک دغه صفحه موږ تاسو ته راځي. اوس غواړو چې یو WBS کریټ کړو. خپله WBS څه شی دی؟ WBS ورډ بریک ډاون سټرکچر دی. هغه کوم بریک ډاون د فعالیتو چې په یوه پروژه کې کیږي هغو ته WBS ویل کیږي. څه ورته ویو؟ په هغه رویدادونه چې رامنځته کیږي دا خپله یو WBS دی. مثلا موږ تاسو پرون وویلی چې تقریبا موږ 15 WBS لرو، هغه لرو که نه، په فیز لرو، یعنې یو فیز یا WBS دا دواړه یو شی دي، کولی شو دونه استفاده وکړو. بیا هر یو ځان ته خپل تعریف لري. موږ اوس کولی شو چې د یوه هغه دپاره د یوه EPS دپاره پروژه یو WBS ونیسو. د WBS دپاره خپله د هغه دپاره د پروژې دپاره بیا کولی شو WBS-ونه ولرو، به مختلف اقسام مایلستونونه ولرو، مختلف اقسام دي. خو په هر ترتیب موږ غواړو چې اوس یو WBS کریټ کړو. اول به راشو دلته دا WBS ته، دلته دو باندې کلیک کړو، یا به راشو د هغه نه د پروجیکټ نه به WBS را انتخاب کړو، دلته به راوړو. دا WBS هم چې راوړ دلته موږ تاسو صفحه خلاص شوله. اوس راځو د ښي لاس خواته په دو قسمت کې دا د جمع علامه چې ده دو ته اډ ورته ویل کېږي، یا به اډ ورته ویو، او یا به هم راځو رایټ کلیک په دو باندې کړو، د دغه ځای نه به اډ ورته وي، دلته به اډ شي، WBS اډ شو. د WBS چې اډ شو موږ عادي پروژې لپاره 15 WBS په نظر کې نیسو. اول WBS د موږ تاسو مثلا هغه دی ډیزاین او پلانینګ دی، دلته به مخفف ورته ولیکو، او په دو قسمت کې به هم ورته ولیکو چې ډیزاین او پلانینګ. دا یو WBS شو. بیا راځو بل WBS ورته اډ کوو. بل WBS دلته بیا ورته وایي چې اډ. دا چې اډ شو دا WBS ته که متوجه وئ دا د بارني WBS سبارډینیټ دی. نو موږ غواړو چې دا دغه سبارډینیټ نه وي، په یوه لیول کې وي. راځو دغه قسمت ښي لاس طرف ته ورته ګورو، دلته یو تیر دی، په دو تیر باندې کلیک کړو او دا راوړي دغه څه همترازه کې وي. دلته به راوړو، دا به موږ تاسو ورته ولیکو چې موبیلایزیشن. صحیح شوه؟ دا موبیلایزیشن شو. د موبیلایزیشن نه راکوز بیا غواړو چې بل WBS ورته اډ کړو. هغه WBS بیا راویلو همترازه کوو، عمومي WBS-ونه جوړوو. اول همترازه کوو دا WBS به موږ ریکیورمنټ ونیسو. صحیح ده؟ دا به ورته وي چې ریکیورمنټ. دا WBS هم جوړ کړه. دا WBS څه شی شو؟ ریکیورمنټ. ځای نه وروسته بیا راځو بل WBS ورته په نظر کې نیسو. دلته مثلا ورته لیکو دا هم همترازه کوو د نورو WBS-او سره. دلته ورته لیکو چې کنسترکشن. دا به ورته کنسترکشن ونیسو. کنسترکشن. دونه لاندې WBS بل WBS ورته اډ کوو، یو بل WBS هم ورته شو. دو WBS ته به دا به هم همترازه کوو، ورته ولیکو چې QA QC. صحیح شو؟ QA/QC. او په دو قسمت کې به مو راولو، دلته ورته ولیکو چې ټسټینګ کمیشنینګ. صحیح شوله؟ دا 15 WBS هم مین WBS-ونه موږ تاسې جوړ کړل. اوس هر یو کولی شو په داخل د دو کې نور WBS-ونه جوړ کړو، چې دا WBS-ونه دا اصلي WBS-ونه دي چې موږ اډ کړل. د دونه وروسته بیا موږ کولی شو چې سبارډینیټ WBS-ونه اډ کړو. د مثال په توګه موږ راځو د ډیزاین په بخش کې. د ډیزاین په بخش کې بعضې WBS-ونه نور اډ کوو. دا هم چې اډ کړل دلته ورته راځو، بیا ورته چې اډ. ګورئ دلته تکمیل اډ شو. اولین کار چې دی موږ مثلا په ډیزاین کې موږ اول بار
10% ډیزاین دی. صحیح ده؟ ورته لیکو چې 10% ډیزاین. دلته به 10% ډیزاین ولیکو. په دوه قسمت کې به مستقیما نوم ولیکو چې 10% ډیزاین. صحیح شوله؟ دا 10% ډیزاین هم دلته ولیکه. د هغو ځای نه وروسته بل WBS جوړوو. بل WBS جوړو. په بل دویم WBS بیا راوړو. دا د اول WBS څه یې هم ترازه کوو. ورته لیکو چې 15% ډیزاین. د هغو ځای نه راځو. موږ تاسو وویلې کولی شو چې نور WBS-ونه هم ورته کریټ کړو. په دو خاطر باندې چې تاسو پوه شئ چې څه رقم یو WBS موږ کاپي کړو. دغه WBS-ونه کاپي کوو، بیا هلته ریوایز کوو، جوړوو یې. دا WBS باندې اول دغه دواړه سلیکټ کوو، بیا رایټ کلیک پې کوو، کاپي ورته ویو، بیا راځو په دې باندې سلیکټ کوو او بیا ورته ویو چې پیسټ. دا هم چې پیسټ کړ موږ وویلې چې دلته یوه مینو راځي. په دو مینو کې درته ویي چې نوټ بوک دی. نوټ بوک دا معنا چې موږ مخکې وویلې نوټ بوکونه آیا په دغه WBS باندې چې کوم نوټونه موږ لیکلي دي آیا دا هم ورسره کاپي کوئ؟ آیا دغه WBS چې کوم مایلستونونه موږ ورسره جوړ کړي دي آیا دا مایلستونونه هم ورسره کاپي کوئ؟ که ورته ویي چې او ټک به ټک مارک کوئ، که ورته ویي چې نه تنها د WBS د خالي کریټ شي، بیا په دو صورت کې دا ټک مارک نه وباسو. دلته ورته ویي چې اوکې. اوکې چې ورته ګوره دواړه WBS-ونه راغلل دلته د دو سره کاپي شول. بیرته راځو دلته په دو قسمت کې دو تغییر ورکوو. که هغه ته یې ډیزاین ته یې ډیزاین یې 15 شوه، اوس به ورته ونیسو چې 15% ډیزاین دی. دا په ډیټیل کې به یې 15% ونیسو او دلته به هم ونیسو چې 99% شي. دلته به هم راشو ورته ویي چې 99% ډیزاین دی. دلته بیا هم کولی شو چې هماغه عملیه د پیسټ بیا دلته کړو، سرته ورسو، بیا رایټ کلیک پې کړو، ورته ویي چې پیسټ چې دوه نور هم ور اضافه شي. دلته ګوره دوه نور هم څنګه شول؟ ور اضافه شول. خو په دې ځای کې موږ دغه آخر به هغه یې نیسو، د اول کې چې کاپي شوی دا ورته نیسو چې ورته یې 100% وکړې او دا به هم ورته ولیکو چې 100% وکړي. صحیح شوله؟ د هغو نه مطابقي نور درې نورې چې دي دا درې نور به سلیکټ کړو. د درې نور هم چې سلیکټ کړل، د درې نور چې سلیکټ شول دلته مثلا اول، دویم، دریم دا به سلیکټ کړو. دلته به راشو ورته ویي چې ډیلیټ. دا د طریقه د ډیلیټ د WBS ده. اوس دغه قسمت ته ګورو. دلته دا چون باید همترازه شي دلته به هم یو به په شا بوزو WBS، دا به هم یو دانه په شا بوزو او دا به هم یو دانه شاته بوزو او راغلو. دغه به هم اضافي دی فکر کومه د 15% نه 15% 15 نه دی راغلی. دا راښکته شو. دا 15 WBS موږ تاسې جوړ کړل د یوه ډیزاین دپاره او د هر یوه دپاره د موبایلایزیشن دپاره بیا ګوښې نور د سب WBS-ونه دي چې هغه موبایلایزیشن دی او ډي موبایلایزیشن دی. پروکیورمنټو دپاره مختلف دی، هغه دي مثلا مټیریل پروکیورمنټ دی، خریداري دی یا شپینګ دی یا هر شی چې دي د هر یوه دپاره یې ګوښې جوړوو او دلته یې موږ تاسې اډ کوو او د هغو نه وروسته بیا په خیر سره په فعالیتو باندې کار کړو او فعالیتونه ورته اډ کوو.